السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا ویډیو د دې په باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو په ګوګل کې په خپل غږ یا आवाज باندې سرچ یا لټون وکړو او ګوګل دې راته په आवाज جواب راکړي. نو ویډیو تر اخره وګورئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. اوس راځو او ویډیو شروع کوو. لومړی کروم براوزر خلاصوم، دلته ګوګل ویب سایټ خلاصوم. ګوګل ویب سایټ چې کله خلاص شو نو موږ بیا په دغه نښه باندې کلیک کوو چې د مایک نښه ده، سرچ بای وایس چې ورسره لیکلی دی، په دې باندې موږ کلیک کوو او چې کوم یو څه موږ غواړو چې په اړه معلومات ترلاسه کړو نو هغه موږ ورته په غږ باندې وایو او ګوګل موږ ته بیرته په غږ باندې جواب راکوي. نو تاسو یې اوس کتلی شئ ملګرو. زه ورته یو پوښتنه کوم چې په آسیا کې څو هیوادونه دي، نو دا اوس موږ ته جواب راکوي. تاسو یې اوس کتلی شئ، ګورئ ورته. How many countries are there in Asia? "48 countries. Here's a summary from Worldometer. There are 48 countries in Asia today. یو بله پوښتنه زه اوس ورنه کومه. Who is Ashraf Ghani? According to Wikipedia, Ashraf Ghani Ahmadzai is an Afghan politician, academic, and economist who is serving as president of Afghanistan. زه اوس ورنه د افغانستان د بیرغ په اړه باندې معلومات غواړم. Flag of Afghanistan. According to Wikipedia, the national flag of Afghanistan consists of a vertical tricolour with the classical national emblem in the centre. زه اوس ورنه بله پوښتنه هم کومه، تاسو ګورئ. How many states are there in the United States? There are 50 states in the US. د مرکز یا پایتخت په اړه باندې پوښتنه ورنه کوم چې کوم ځای دی، ماته یې اوس جواب راکوي. تاسو اوس ورته ګورئ. What is the capital of Afghanistan? Kabul is the capital of Afghanistan. زما اوس د کمپیوټر عکسونه په کار دي چې د کمپیوټر تصویران وګورم، نو هغه اوس لټوم دلته. Picture of computers. Pictures of computers. Here you are. زه اوس نه بله پوښتنه کوم چې په انګلیسي الفبا کې څو توري دي، څو حروف دي. How many letters are there in the English alphabet? "26 letters. According to Worldometer, the English alphabet consists of 26 letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. زه ورنه اوس یوه بله پوښتنه کوم چې په نړۍ کې څو ژبې دي ټولې. How many languages are there in the world? "6,500 languages. Here's a summary from Busu blog. Roughly 6,500 languages are spoken in the world today." ملګرو دا ویډیو هیله ده چې خوښه شوې مو وي او هیله ده چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.